السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. ډیرو قدرمنو راغلو مشرانو، علماء کرامو، مسؤلینو او درنو محصلینو، ډیر خوشحالی یو چې په آزاد اسلامي افغانستان کې د کانکور د ازموینې په سلسله کې موږ او تاسو سره شرکت لرو. دا چې تاسو یو مرحله د علم سرته ورسوله، د لیسونه فارغ شوي، او دویمه مرحله کې تاسو شروع اچوئ او پوهنتون ته راغلي یاستئ، ښه راغلاست درته وایو. موږ او تاسو د یو اسلامي نظام لاندې وخت تیرو، او دغه اسلامي نظام د ستاسو غوندې ځوانانو په قربانو باندې مخې ته راغلی. په دې شل کلنه دوره کې چې څومره قربانیان یې ورکړل شوې، په هغې کې زیاته برخه ستاسو غوندې د ځوانانو وه. زموږ د فدایانو زیاته برخه هغه ستاسو غوندې ځوانانو. دې ځوانانو یو همت وکړ چې ملک آزاد کړ، دنیا ته یو پیغام ورکړل شو چې افغانستان ولس مسلمان ولس دی، اشغال نشي برداشت کولی، غیر اسلامی نظام نشي برداشت کولی. متجاوز قوتونو ته یو پیغام ورکړل شو چې د روسانو د شکست نه وروسته امریکا او د هغې متحدین که افغانستان ته راغله، افغانستان اشغال کړ، نو هم په افغانستان کې ناکام شو. الحمدلله چې څومره مؤثر طاقتونه و، هغوی د افغانستان په اشغال کې خپل قوت استعمال کړ، لیکن ناکام. اوس تاسو لمبر دی چې تاسو دنیا ته یو پیغام ورکړئ. یو ملک چې اشغال شي آزادول غواړي، بیا د آزادولو نه وروسته آبادول غواړي. ځوانانو قرباني ورکړه، ملک آزاد کړه. اوس تاسو لمبر دی چې دغه ملک آبادول غواړي. د ملک د دفاع لپاره وسایل تیارول غواړي، د ملک د اسلامي نظام نه دفاع کول دا غواړي، د ملک خودکفا ګرځول غواړي، دغه ملک د نورو ملکونو سره همسیال ګرځول غواړي. هغه به ستاسې د ځوانانو په توسط باندې مخې ته راځي. که ملک په اقتصادي میدان کې خودکفا ګرځي، ستاسو په وجه. که ملک په زراعتي میدان کې خودکفا ګرځي، ستاسو په وجه به خودکفا ګرځي. که ملک په دفاعي نظام کې خودکفا ګرځي، چې موږ داسې وسایل ولرو چې بیا اشغالګر په دې ونه توانېږي چې زموږ او ستاسو ملک اشغال کړه، او بیا کلونه کلونه په دې ملک کې د یو بدبختو باعث ګرځي، دا به ستاسو په توسط باندې کېږي. دغه موجوده اسلامي نظام دا د افغانانو په ډېرو درنو قربانو باندې مخې ته راغلی. د 4 لسیزو نه زیاتو کلونو کې افغانانو قرباني ورکړي د دې اسلامي نظام دپاره. که دغه اسلامي نظام استحکام راځي، ستاسې په وجه به راځي. که دغه اسلامي نظام د خپل ځان نه دفاع کوي، ستاسو په وجه به راځي. که دغه اسلامي نظام د اسلام یو پیغام ورکوي دنیا ته، دا به ستاسې په وجه باندې راځي چې ستاسې مضبوط استئ. که موږ او تاسې وګورو، جاپان باندې ایټم استعمال شو، د جاپان یو وګړی دې ته متوجه شو چې دا جاپان آبادول غواړي. نن تاسې وګورئ چې جاپان د دنیا په هیوادونو کې څومره مؤثر هیواد دی. موږ دغه ځوانان کو دې ته پرعزم شي چې دغه ملک په خپلو خپو باندې ودرو، د ملک خودکفا ګرځو، د ملک د نورو ملکونو سره همسیال ګرځو، دغه ملک د نورو ملکونو د احتیاج نه خلاصو. دغه ناځوانان هم د افغانستان لپاره کفایت کړي. راشئ او عزم وکړو چې دا ملک آباد کړو، دا ملک به آبادو، دا ملک به د احتیاج وباسو،
ته د ملک لپاره به داسې وسایل برابرو چې د خپل ملک نه دفاع وکړو، د خپل ولس نه دفاع وکړو، د خپلو سرحدونو نه دفاع وکړو، د خپل عقیدې او د اسلام نه دفاع وکړو، د خپل اسلامي نظام نه دفاع وکړو. دا څه ګرانه خبره نه ده. تاسو وګورئ د دنیا هیوادونه که یو ځای ته ځان رسول دی د همدې لارې رسول دی، که ملک یې آباد کړی دی د همدې لارې آباد کړی، که خودکفا ګرځولی دی د همدې لارې ګرځولی دی، که د نورو د احتیاج نه ځان خلاص کړی د نورو ملکونو سره همسیال ګرځولی دی د همدې لارې ګرځولی دی. الحمدلله افغانستان ځوانان، د افغانستان مسلمانان، د افغانستان ولس همتناک خلق دي، با همته خلق دي، او الله تعالی چې دوی ته کوم زکاوتونه ورکړي دي، کوم حافظي ورکړي، کوم ذهني قوه ورکړي ده، دا بل چاته الله تعالی نه ده ورکړي، بل قوم ته نه ده ورکړي. د دې سختو مشکلاتو باوجود چې په دې هر پونتون کې به موږ تکړه ځوان ولید، تکړه استاد به ولید، هغه به افغاني و. الحمدلله د افغانانو زکاوتونه، د افغانانو حافظي دا بې مثال دي. لکه وړاندې چې مشرانو تاسو ته کومې توصیه وکړه، که په دغه توصیو باندې عمل وشي انشاءالله لرې خبره نه ده، لرې نه ده چې په نږدې وختونو کې به افغانستان آباد وي، خودکفا به وي، همسیال به وي، د خلکو د احتیاج نه به خلاص شي، او د دغه حالت نه به وځو. لکه په دې کوم حالت کې چې موږ قرار لرو، د احتیاج حالت، د ضعف حالت په هر طرف کې چې ګوري، خو که همت وشي الله تعالی مهربان دی. الحمدلله د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې تاسو ته سہولتونه برابر شوي دي، سره د دې نه چې اسلامي نظام ته دنیاوالو لاس نه دی ورکړی، کومکونه نه ورسره کوي. په دغه لږو امکاناتو کې تاسو به وګورئ چې په پوهنتونونو کې څومره سہولتونه برابر شوي دي، دا په دې 20 کلنه دوره کې هم نه برابر شوي. دغه د امتحاناتو په سلسله کې تاسو به وګورئ چې څومره سہولتونه تاسو ته برابر شوي دي، په دې 20 کلنه دوره کې دغه سہولتونه تاسو ته نه دي برابر شوي. د اسلامي امارت ټول مشران پر عزم دي چې خپل ځوان نسل ته سہولتونه برابر کړي، وسایل په لاس باندې ورکړي، خو ماحول ورته پیدا کړي چې دوی ښې زده کړې وکړي، وطن آباد کړي، وطن خودکفا وګرځي، د وطن د دفاع وسایل برابر کړي. نو ستاسو پر راتلو باندې خوشحاله یو، بیا درته ښه راغلاست وایو، او دا امید درنه کوو چې تاسې په خپل همت وکړئ او وخت به ضایع نه کړئ، په ښه نیت باندې پوره کوشش به وکړئ، او دغه وران افغانستان به الله تعالی ستاسې په توسط باندې آبادوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.